ورته یا ابو عبیده بن الجراح که جناب رسول الله ستا متعلق نوی ویلی چې څوک د ابو عبیده سره مینه کوي زما ور سره مینه ده څوک چې ابو عبیده ته د مینې غاړه ورکوي ما له غاړه راکوي څوک چې ابو عبیده سره نرمې خبرې کوي ما سره یې کوي څوک چې ابو عبیده سره مینه کوي ما سره مینه کوي ای ابو عبیده که رسول الله داسې نه ویلی ما به تا ته سزا درکړی وی ما به تا ته تکلیف درکړی وی او په ژړا شو ورته وی امیر المؤمنین ولې ما ته سزا راکې ورته وی قسم بالله څوک چې د لباسونو پسې لاړل جامو پسې لاړل هغه د دین خدمت نشي کولی او لښکر روان دی یهودیانو مولیانو ورته ویلي جینکۍ راوباسئ څه راوباسئ اوس درته راځم خبرې ته بلا دې ولګي ناوخته دي چې 3 بجو پورې 3 نیمو پورې لمونځ کېږي نن دې ناوخته شي ښایي خفه یې که څو خفه یې نو زه بیا خفه خو به نه یې که نه چې خفه نه یې بیا پته لګي نه بل بیان به وي یا به نه وي ګورئ نن واورئ دا د زړه درد واورئ دا د زړه نه واورئ ابو عبیده بن الجراح امیر المؤمنین د چې خبره وړاندې کړه هغه هم ډېر خفه شو جامې ورته لرې که دا جامې دي مانه جامه راکړه یهودو مولیانو خپلو کې سازش جوړ کړی و چې ښایسته ښایسته جینکۍ او د نازکو نازکو لباسونو سره د صحابو دې مخې ته سوداګانو ته کېنوئ اجیانو اورئ ښه اورئ دې خبر ته اوس ښه متوجه شي بس اوس تاسې پوهېږئ خدای هم پوهېږه او که نه پوهېږئ بیا هم خدای پوهېږه څه کېنوئ ټولو وایي څه ورته کېنوئ د مدینې نه راغلي عرب دي د مدینې نه راغلي عرب دي او د دوی خوراک خجوره ده